بسم الله الرحمن الرحیم. د ضلع محمد چې څومره عوام دي نور زموږ چې څومره پښتانه ورونه ماوري ټولو ته زموږ میسیج دی د کرونا وایرس حوالې سره. الحمدلله که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې چې هغې کومه طبعي راوستله هلته اوس هم هغه رنګې په تیزۍ سره ده. پاکستان باندې الله پاک خپل هم یو رحم وکړو. اوس موږ له څه کول دي؟ موږ له دا کول دي چې موږ له په احتیاطي تدابیرو باندې اوس هم عمل کول دي، ځکه چې کرونا ختمه نه ده. الله پاک هغې کې کمی راوستی دی او که موږ احتیاطي تدابیر خپل کړو نو انشاءالله زما د امید دی چې پاکستان کې به د دې مکمل خاتمه وشي. موږ چې خپل ماشومان سکولونو ته لیږو هغوی ته ماسک وغیره لګول، د هغوی لاسونه اینځل، داسې زموږ نور چې کوم مشران دي هغه احتیاطي تدابیر خپلول، آفیسز ته چې کوم زموږ څومره دغه ځي عوام ځي دې ټولو ته احتیاطي تدابیر انتهایی ضروري دي. په مساجدو کې موږ له ډېر زیات احتیاط پکار دی. انشاءالله څنګه چې دا وبا په نوره دنیا کې څومره نقصانونه وکړل او زموږ پاکستان کې څومره کم وشولو، څومره کمی پکې راغلی دی، انشاءالله پاکستان باندې خپل خصوصي رحم هم دی. انشاءالله نور به هم کمی راځي، خو دې سره سره موږ له په بازارونو کې په دوکانونو کې نور چې څومره مساجد دي، زموږ چې نور کومو ځایونو کې ګیدرینګ کېږي، بینکونه دي، نور آفیسز دي، نو هغې کې موږ له ډېر زیات احتیاط پکار دی. احتیاطي تدابیر موږ له خپلول پکار دي. کور کې خامخا 3-4 ځل روزانه لاسونه وینځل، د ماشومانو چې څنګه ما خبره وکړله دغه رنګې کور کې چې کومې زنانه دي هغه احتیاطي تدابیر څنګه چې د موسم یخنۍ طرف ته ځي نو موږ له احتیاطي تدابیر هم همدغه رنګې زیاتول پکار دي. انشاءالله زما امید دی چې دې کې به نور هم کمی راځي د خیره سه او الله پاک د دې افت نه نوره دنیا محفوظ کړي. سپیشلی موږ د ضلع محمد دپاره څومره عوام دي هغوی دپاره دا میسیج دی چې احتیاطي تدابیر دې خپل کړي، لاسونه دې بار بار وینځي او د نور چې څومره د دې د ځان محفوظ ساتلو دپاره کوم احتیاطي تدابیر دي هغوی باندې دې عمل وکړي. ډېره مننه.